میاشت د سفر وا او څه کسان رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره زمونږ د قبیلې خلک مسلمان شوی دی مونږ سره صحابه کرام ولیږه چې زمونږ قبیلې والو ته قرآن وښیي د دین خبرې ورته وښیي نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره 10 کسان ملګري کړو دا 10 کسان داسې و چې دا په قرآن باندې پوه د قرآن حافظان و د قرآن علم ورسره و وی تاسو لاړ شئ د دې قبیلې والو ته دین وښیئ قرآن ورته وښیئ او د دې 10 کسانو امیر نبی علیه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه وګرځاو عاصم رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ته د دې 9 کسانو امیر شوې دوی روانو چې یو ځای ته ورسېدل چې هغې ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداري وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبی علیه السلام ته دروغ ویلي وي زمونږ قبیله مسلمانه شوې ده دا 10 کسان دې په دوکه باندې روان کړو نو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته وویل موږ درله 10 کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره یو غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو دی بنو لحیان قبیلې والا ورته وی تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کو څه به درته وایو نه راشئ زموږ پناه حاصله کوئ زمونږ په پناه کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د کافر د خبرې هېڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه په دوکه راوسته او دلته ستاسو ته واله کړو چې دا مړه کوئ قتل یې کوئ زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه و چې هغه ترې نه راکوز شو 3 صحابه کرام 9 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیه السلام ته وحی وشوله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشو هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنه مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی دا دعا مو وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت دپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم هم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا یې وغوښته عاصم رضی الله تعالی وی الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا یې وغوښته او جنګ شروع کو سره د خپلو 2 واړو ملګرو شهید شو دی 2 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کو دوی په دغه ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار یې د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغه 3 تنو کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم خبیب رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو نه هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکوئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کړو هغه هم شهید کو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنهم د په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکې سردار و که نه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه دې مردار کړی و نو دوی دې مکې ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کوم ځای و صفوان د هغه نه نوم و نو صفوان دې په ما را خرڅ کړي دا زما د پلار قاتل دی زه تاسو له پیسې درکوم په ما را خرڅ کړي چې زه یې ووجنم د زما پلار وجلی دی نو هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخېستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکوو نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر یې پیسې واخېستې او د امیه ابن خلف چې کوم ځای صفوان و هغه ته یې حواله کړو صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمې خلک یې راټول کړو وی ما د خپل پلار قاتل نیولی دی راځئ زه وجنم تاسو یې تماشه کوئ تاسو یې څه کوئ تماشه کوئ د مکې مکرمې نه یې بار ته ویستو او مقام تنعیم ورته وی هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوست د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی نو په دغې تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی
نو دا ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای زید استانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم ته خو وجلی کېږي تا خو وجني وس خو زه ستانه یو تپوس کوم ستا دا خوښه نه ده چې ته آزاد شي او ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم ته آزاد شي او ستا هغه ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښومه چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه د روغ یم په دغه کې ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ فانسی کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپل ملګرو داسې مینه ما چرته نه ده لیدلې نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړو دا د مکې په مشرکانو کې یو سردارو نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې د حارث قتل کړو چې د مکې په سردارانو کې وو نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې د پاره واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم خدای لږ ټیم په کور کې گرفتار کړي وو په قید کې ساتلی وو نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلې وو دا غ لور ته وی دا غ نوم زینب وی زینب مال یو چاړه راکا چې زړم به خپل صفای وکم نو اسی مر مخ چې ځان صفا کمنو مال یو چاړه راکا اوس دې وجنی خبیب رضی الله تعالی عنہ او دې دغه پکور کړي نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنہ په خپل سر سنتو کې نو د دې زینب زوی د دې خیال نه د خپل کارونو کې لګیا و چې او کته نو زوی تل د خبیب رضی الله تعالی عنہ خواله او خبیب رضی الله تعالی عنہ راغسته په خپل غیږ کې کېنولې ده نو چې زینب او قتل چیرې د خو اوس مون قتل کو او دا غیږ له زما بچی تل ده نو دې چغه کړه په پلاس کې چاړه ده په غیږ کې زما زوی ده او یې ده چا زینب د زوی له قتل کې نو دې چغه کړه نو خبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای زینب تر دینه ویری دي چې په دې چاړه بزستا بچی ته نقصان ورسومه نو زینب ورته وی او وینا زستا بچی ته اسم نه وامه ستا بچی به ګناه دی هغه ته زه اسم نه وامه راشه خپل بچی دی بوزه زینب له خپل بچی په غیږ کې ورکو دیو جنا دا زینب چې دا ورسته بیا مسلمانه شوې ده دیوی وی قسم په الله ما ډیر قیدیان لیدلی دي خود خبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلی ما ډیر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلی او یو ځل زر عالمه نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړۍ پرتی دي په خپو کې زنجیران پراته دي قید دي خو د دې سره پلاسو کې د انګورو غونچک ته دا غینه دانی شوکې خوري وینه خو ناسي سوکو چې د انګور راوړې وي زمونږ په کور کې او اینه د په خپل د لږه په خپو کې زنجیران پراته او اینه د موسم د انګور وو موسمم د انګور نو په خپلم نشته زنجیرانو ته پراته تړلې خو زمونږ په کور کې بل چاور لګ انګور نه راوړو خو زه وا ته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلی نو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی مقام تنعیم ته بوستو د قتل د پاره چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کی نو چې کله دې فانسی کو نو د صرف دومره وی په مال لګ غونته کې ټیم راکې زه پکې دوه رکعات نفل وکم مال به دومره ټیم راکې زه پکې دوه رکعات نفل وکم هغه ورته وکا نو خبیب رضی الله تعالی عنہ دوه رکعات منځ کو ډیر زر وکړو نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه می غوښتل چې دا مې د ژوند اخیری منځ د چې ډیر وګد وکما دا مې د ژوند اخیری منځ دی چې د الله سره په ډېرې خبرې وکړم ډېر اوږد منځ وکړم خو د دې خبرې نه یېرېدم چې تاسو به ووایئ چې خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې منځ اوږد کو خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې منځ اوږد کو وایي دا منځ مې ځکه زر وکړو چې ستاسو په زړه کې دا رانه شي چې خبیب د مرګ نه ویېرېد او چې دوه رکعته منځ یې وکړو بیا دعا وکړله وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پریمه ده او خبیب رضی الله تعالی دوی په پانسۍ وخېجو پانسۍ کو چې کله خبیب رضی الله تعالی پانسۍ کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه دوه صحابه کرام ولېږل وی لاړ شئ تاسو د خبیب لاش راوړئ یو مقداد رضی الله تعالی یو سره بل صحابي و د خبیب لاش راوړئ دوی چې لاړه کنه نو د خبیب رضی الله تعالی جسم داسې په پانسۍ کې اوایي ځوړند دی خو ګیر چاپېره ترې څلوېښت تنم لاستی د لاشت حفاظت لپاره چې څوک رانه ونه تختی دوی موکسي کوله نو یو موکی وموندله دوی اوده شو نو دوی غلي لاړو هغه لاش یې راپرانستو چې راپرانستو لاش یې راواغستو په دې کې د یو تن سترګې وغړېدې وی لاش نشته دی لاش زموږ نه چا وړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې
چې منډې کړې دا دوه صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی عنه لاش اغسته دي چې لاش اغسته دي هغه گرفتار کړو چې څنګه گرفتار کړو نو هغه د لاش زر پزمکه کې مقداد رضی الله تعالی عنه د لاش راغ زر پزمکه کې خو چې کافر رااله د لاش روچته زمکه او چاو د لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی زمکه پر بند شو بس د کافر لاس له د لاشو ورنه راغی دارنګ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی وو نو د په غزوه احد کې د خزې دوه ځامن مردار کړیو د کافرو نو هغه خزې دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چاروړو زبر لسل او خان په انعام کې ورکوما سل او خان به ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزې دا یو منښت کړی و چې زما دو ځامن کم سړی قتل کړي زبر داغه د سر په کنډولې کې شراب سکم دا منښت کړی و نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن د ارمانو چې دا سر زه دغه خزل اوسم چې سلو خان خو په انعام کې عالم کنه سلو خان پس کې عالم په انعام کې عالم نو چې کافران ورالو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالى مارته کنه د دعا وختي وا الله ستاره دین د حفاظت لپاره جنگيګما او زما د جسم سو کا حفاظت وکړه دعا وختي وکنه الله تبارک وتعالى د غبین مچ راولېګلی ته د جسم نه داسې ګر چا پر تاوي دي څوک نشو تللی چې دغه لاس ورړلی جسم ته ورنږدې کېدی نه شو دومره مچۍ راغلی وي نو دوی وي زه چې شپه شي دا مچۍ به خورې شي جو موږ به سر به ترې لرې کړو ای ښځې له به یې اوسو نو چې د ماښام تیاره خورېدله که نه دوی د شپې په انتظار و الله تبارک وتعالی باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم یې د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو دوی دکه شالتې نامراده پاتې شو هغه سلو خان خو یې زموږ په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالی د خپل اولیاء د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغوی د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت وکړه دا دعا وغوښتي الله تبارک وتعالی بیا د هغې د جسمونو څه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی فرمایل وی ماله دومره ټایم راکړه چې زه پکې 2 رکعاته څه وکړم لمونځ وکړم د دې وجې نه علما لیکي وایي چې کله تا ته پته ده چې مرګ مې رانږدې دی د مرګ وخت مې رانږدې دی نو دغې ټایم کې څه وکړه منځ وکړه دغه ټایم کې څه وکړه منځ وکړه دغه شانتې یو واقع د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره راغلی وه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د طایف ته تللی و نو چې په واپسۍ سره راته نو څه سامان ورسره و نو سامان ورسره و نو یو خچرې په کرایې باندې ونیوه ویې زه مکې ته ځم نو په ده باندې به د خپله سودا مکې ته ورسم او تاله به کرایي درکړمه هغې مالک ورته وی ټیک دغه مالک ورسره به را روان شو چې په لاره باندې راتله یو خوشي بیابان ته راورسېدل که نه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ وکتل چې هلته ډېر شی مړي پراته دي نو دغه مالک توره راواغېستله د دغې خچر چې کوم مالک و هغه توره راواغېسته چې د زید رضی الله تعالی عنہ سر ووی نو زید رضی الله تعالی عنہ پې پوه شو صرف د دې سامان دپاره وجه چې دا سامان ترې واخلي کوم په خچر چې بار کړی دی دې دپاره وجې نو چې هغه توره راواغېسته نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل ماله ټایم راکړه چې زه صرف 2 رکعاته مونځ وکړم بیا ما ووجنه ستا سره توره په لاس کې راځه تش لاس یم خامخا مې وجنې خو دومره ټایم راکړه چې زه 2 رکعاته مونځ وکړم هغې کس ورته په خندا شو وي دا کوم چې پراته دي ټولو مونځونه کړي دي خو دې مونځ نه دي بچ کړي زه ته پکې م وکړه بطور مسخره او بطور ټوکه ورته وي دا کوم چې ګیر چاپېره پراته دي نه دې ټولو مونځونه کړي خو مونځ نه دي بچ کړي زه ته پکې م مونځ وکړه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ 2 رکعاته مونځ وکړو نو چې 2 رکعاته مونځ وکړو نو لاس یې اوچت کړو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دعا یې وغوښته چې دا وي دا اسم اعظم دی ښه دا اسم اعظم دی یا ارحم الراحمین دا دعا یې وغوښته نو د غیبو نه اواز وشو وی دی قتل نه کې نو هغه سړی لږ ویرېدو شاته شو چې دا اواز د کوم طرف راغی دلته خو څوک شته دی نه اواز ماته وشو چې دی قتل نه کې لږ شاته شو خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه چې بیا قتل اراده وکړه نو زید رضی الله تعالی بیا د خولې نه ووتل یا ارحم الراحمین نو بیا आवाज وشو وی مه قتلوه دی نو هغه سړی بیا شاته شو چې بیا شاته شو بیا لږ ساعت ولاړ دی په درېیم ځلې بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی څه وکړي حمله وکړي نو چې بیا یې توره اوچته کړه نو زید رضی الله تعالی د خولې نه بیا وختل وی یا ارحم الراحمین چې دا چغې وخته خولې نه وخته څه ګوري چې کس په اس باندې را روان دی او نیزه ورسره په لاس کې او د نیزې د سر نه اور خیږي
او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغې کړه دغه سړي په دې خېټه کې نظام مونته اخوا ورته وکړو اکاسې مردار کو. بیا زید رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې کله تا په اول ځل وی کنه یا ارحم الراحمین وی زه په ووم اسمان کې خو چې دوباره دی وی یا ارحم الراحمین وی زه د دنیا اسمان ته را رسیدلی وم. خو چې په دریم ځل دی وی یا ارحم الراحمین وی زه ستا په خوا کې موجود وم ستا په خوا کې موجود وم. زید رضی الله تعالی چې راغی دا واقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا فرشته ده دا فرشته وا. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کوم انسان چې درې فری دا وایي چې یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه یو فرشته आवाज وکي چې ارحم الراحمین ستا आवाज واوریدو اوس دعا غواړو الله ته درخواست کوي چې پوره کوي درله. دا اسم اعظم دی. حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې درې پیری دا وایي یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وایي چې ارحم الراحمین تستا طرف ته متوجه شو ستا غږ واوریدو اوس دعا غواړو الله ته خپل حاجت پیش کړه. دا اسم اعظم دی. نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه درې پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او ورستو چې په زړه کې څه حاجت دی الله تعالی مخې ته کړه. حدیث مبارک دی. نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته څه وکړه مونځ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بیا الله تبارک وتعالى ته خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله الله تبارک وتعالى به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي. حدیث مبارکونه ثابت وظیفه بعضې وظیفې خلکو ځاله جوړ کړي پته هم نه لګي چې دا دوی د کم ځای نه رالي د کم ځای نه راخلي. ختمونو تعداد هم ځان له مقرر کړی دی پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کم ځای نه راخلي. خو بهرحال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي حدیث مبارکو کې موجود دي د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي. نو بهرحال تدین دا خبره معلومه شو چې یو خو هر مصیبت په وخت کې مونځ کول پکار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله مونځ کوي نو په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. چې کله هم مونځ کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. نو یو خدا چې په دې مونځ کې بس تا توجه ډېره زیاته برابر وي او کېدای هم شي داسې چې کله ته مونځ کوې نو دا ګارنټي چا سره شته چې زه بل مونځ ته رسم که نه رسم هیڅ ګارنټي چا سره نشته دی. نو چې مونځ کوي نو وایې که نه دا زما د ژوند اخري مونځ دی. اوس څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ماته میلاویږي او که نه میلاویږي. نو چې دا دې په زړه کې وو نو په مونځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي په مونځ کې به د توجه زیاته وي د الله سره به د مناجات برابر وي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زموږ مونځونه انسان دی کوتاهي کېږي بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي خو دا کله کله کېدی شي کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په مونځ کې توجه نه وي نو دا مونځ دی دا خو مونځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي شاته په 20 تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکعاته وشو که 4 رکعاته وشو کله ناکله پکې یو تن ته پته ونه لګي. مولوي صاحب راته وي 3 رکعاته مونځ مې وکړو سلام مې وګرځاو ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځاو ټولو ما دعا کوله یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا مونځ خو 3 رکعاته نه دي یو وایي چې څه ووایم بل وایي چې څه ووایم نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکعاته مونځ کوي او شاته ټولو ته پته ونه لګي دا مونځ قبلېږي یا دا مونځ دی. یو خو صفونو کې څه کوئ خیال ساتئ صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي شیطان د شا غاړې راشي نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي ځکه چې امام خطا شي خو تمام مقتدیان خطا شو کنه نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي امام ته نو دی امام ته نشي راتلی خو کوی په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان چې کله په صفونو کې لار وي وایي دا شیطان په هغې لار راشي او ځان امام ته راورسوي نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي نه په مونځ کې څه کړي خطا کړي نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي که نه خطا کېږي. ته دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی دې کې د مقتدیانو قصور هم دی ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي د مونځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونو اورې بل ته نه بل ته به یې نه اورئ
بل ته به نه اورئ دومره الفاظ ته وایه چې ستا غوږونه یې اوري دومره الله. دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه معنی ته سوچ کوه الفاظ په دومره تیزۍ سره وایه چې ته په خپله اوري او دویم د مونځ معنی ته سوچ کوه او دریم دا خبره په زړه کې راوله چې دا زما اخري مونځ دی او څلورم دا خبر راوله چې ما الله اینی ما الله اینی. حدیث مبارک راځي وایي مونځ کوي که نه نو دا په زړه کې راوله چې زه د الله سره خبرې کوم او زه الله اینم. خو که داسې نه شي ویلی کم از کم خو دومره ووایه که نه چې الله ما اینی. نو دا یو څو خبرې چې ستا په زړه کې راغلي مونځ کې به توجه ګډوډه شي نه نه. نو مونږ خو بس نیت تړو کله د فرضو په ځای سنت یادو کله د دوو په ځای څلور یادو کله اړو دا پته راته نه لګي چې څه وامه څه نه وامه. هسې هغه عادت یو عبادت دی یو عادت دی دې کې فرق دی. عبادت دا دی چې د عبادت په اصول وشي عادت دا دی چې هسې ځان عادت کړی دی چې جومات ته 5 وخته حاضري کوي. عادت ځان لشه دی عبادت ځان لشه دی نو د خپل منځونو نه عادت مه جوړوئ عبادت ته نه جوړ کړئ. الله تبارک وتعالی عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.